بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك، لومړی جلد، لومړی ټوک، 134 نمبر صفحه، شپږمه وحده، الوحدة السادسة، شپږ دېرشم درس. دریم تمرین دی اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. دغه متن ولولئ او بیا دغه لاندې سوالونه دي، د هغې جوابونه به موږ او تاسې پیدا کوو. پاراګراف به لولو سره د معنا. سلمان من ترکیه، سلمان د ترکیه څخه دی. هو هغه ترکیون ترکی دی. سلمان مسافر، سلمان مسافر دی. الى مکة، مکې ته، للصلاة د منزل لپاره، فی المسجد الحرام چې په مسجد حرام کې لمونځ وکړي. هو مسافر، هغه مسافر دی. الى مکة، مکې ته، بالحافله په بس کې. سلمان سیصلي، وبکړي، یصلي لمونځ کوي، سیصلي لمونځ به وکړي، یعنې راتلونکې زمانه ده. فی المسجد الحرام، په مسجد حرام کې، الصلوات الخمس، پنځه منځونه، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سلمان سيذهب، لاړ بشي، الى المدينة، مدینې ته، یوم الخمیس، پنجشنبې په ورځ. سيصلي لمونځ به وکړي، الجمعة د جمعې، فی المسجد النبوي، په نبوي مسجد کې، ان شاء الله. سلمان من ترکیه، سلمان د ترکیه څخه دی. هو ترکیون، هغه ترکی دی. سلمان مسافر الى مکة للصلاة في المسجد الحرام، سلمان مکې ته سفر کوي چې په مسجد حرام کې لمونځ وکړي. هو مسافر الى مکة بالحافله، هغه مکې ته سفر کوي په بس کې. سلمان سيصلي في المسجد الحرام الصلوات الخمس، سلمان پنځه وخت لمونځ په مسجد حرام کې کوي، فجر، ظهر، عصر، ماښام و ماسخوتن. سلمان سيذهب الى المدينة يوم الخميس، سلمان مدینې ته پنجشنبې په ورځ ځي. سيصلي الجمعة في المسجد النبوي ان شاء الله، لمونځ به وکړي په مسجد نبوي کې د جمعې ان شاء الله. راځو د اته سواله دي، دا حلوم یا یې هم تاسې حل کړئ. ویډیو سټاپ کې خپل حل کې وګورئ چې د دې عربي متن نه تاسې استفاده کوی شئ که نه. من أي بلد سلمان؟ من ترکیه. ما جنسیته؟ هو ترکی، یعنی داغه جنسیت څه دی، داغه د کوم هیواد سره اړیکه لري، یا تابعیت د کوم هیواد دی. هغه ترکی دی. الى أين هو مسافر؟ هغه چیرته مسافر دی؟ الى مکة. هل هو مسافر بالسيارة؟ لا، هو مسافر بالحافلة. لماذا هو مسافر الى مکة؟ مکې ته ولې مسافر دی، ولې سفر کوي؟ للصلاة في المسجد الحرام. ماذا سيصلي في المدينة؟ سيصلي الجمعة في المدينة. متى سيذهب إلى المدينة؟ يوم الخميس. أين سيصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. التدريب الرابع، سلورم تمرين دي، اقرأ الفقرة ثم أجب اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح أو علامة خطأ. ما متن والولا بیا د لاندې شپږ جملې دي، که دغو کې کومه جمله د متن سره توافق کوي، صحیح راځي، یعنی دلته چې څه دي همغې سره سمون کوي، نو تاسو کولی شئ ټیک مارک وضع کوئ، او که نه کولی شئ د کراس نښه دلته کیږدئ. طارق یصلي، لمونځ کوي د الظهر ماسپښین، والعصر مازدیګر، فی مسجد عثمان، په مسجد عثمان کې. طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان، طارق د ماسپښین او مازدیګر لمونځ په مسجد عثمان کې کوي. ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي، او د مغرب، ماښام او ماسخوتن لمونځ په مسجد علي کې کوي. طارق يضع المنبه بجانبه، طارق الارم په خپل څنګ کېږدي، خوا کېږدي. ويستيقظ، او راویښېږي، مبکرا، وختي. ويصلي الفجر في مسجد بلال، او د ماښام او د سهار لمونځ په مسجد بلال کې کوي. وينام بعد صلاة الفجر، او د سهار لمونځ نه وروسته ویده کېږي. طارق، اوس راځو ټک مارک او غلط
نښې ږدو. طارق یصلي الظهر في مسجد عثمان. صحیح دی، ځکه دلته لیکلي ماسپښین او مازدیګر لمونځ په مسجد عثمان کې کوي، نو چې د ماسپښین لمونځ په مسجد عثمان کې کوي خو درست دی، نو کوي. طارق یصلي العشاء في البيت. نه کنه غلط دی ځکه چې فی مسجد علی دی. طارق یصلي الفجر في مسجد عثمان. غلط دی ځکه چې یصلي الفجر في مسجد بلال. طارق ينام بعد صلاة الفجر. صحيح، صحيح ده. طارق يضع المنبه بجانبه. صحيح. طارق يستيقظ مبكرا. صحيح، يستيقظ مبكرا. رازو يوصلوا بنزديرشم نمبر صفحيتا. ثانيا الكتابة دا لیکل دي دلته وګورئ چې ها په سر کې څنګه لیکل کیږي، په منځ کې او په آخر کې همدا شان تای مربوطه ده، خو دا عموما د هغو لپاره دی چې لیک لوست کې کمزوري وي. نو انشاءالله تاسې ټول مجبور نه یاست چې دا تمرینات حل کړئ. دا دلته دوباره لیکئ، مطلب انسخ کاپي که دا هدا دی دلته دا کاپي کم دا هدا دلته ولیکم. انشاءالله دا اسانه دی، داسې کومه نقطه به پکې نه وي. 146 نمبر صفحه عین نقطه ده، دا دلته بیا لیکئ. 147 نمبر صفحه ده. اختبر نفسك 3. الوحدتان الخامسة والسادسة. پنځمه او شپږمه وحده ده. د دې سوالونه به تاسې کور کې حل کړئ، دا زه نه حلوم، دا به تاسې حلوئ. وګورئ چې تاسې دغه درس نه څومره استفاده کړئ. که کوم ځای کې ستونزه وه مشخصا کولی شئ واتساپ ته خپل سوال راولېږئ وایس کې، په لیکلې بڼه نه، ځکه په لیکلې بڼه چې زه خپل هم جواب کوم وخت نیسي، وخت دومره ډېر نه وي چې هر سوال، ځکه تقریبا زده کوونکي ډېر دي چې میسیجونه کوي، تقریبا په سلهاو دي، نو هر یو ته که زه لیکم دا به سخته وي. عموما ما تر اوسه پورې داسې میسیج نه دی پرېښی چې ما جواب کړی مو نه وي. په یوټیوب کې مې داسې کمنټ نه دی پرېښی چې جواب کړی مو نه وي. سوال انشاءالله حتما حلوم، میسیج حتما جوابوم، خو کوشش وکئ که کمنټ وي په لیکلې بڼه، که پیغام وي واتساپ ته، نو په وایس کې وي، په اواز کې وي چې زه یې واورم زه یې جواب کوم. صل بین الکلمة فی الف وما يناسبها فی با. دلته چې کومه کلمه د دې سره سمون خوري نو هغې سره یو خط ترې کش کړئ، لکه طعام و شراب، خوراک او څښاک، نو داسې په خط ترې کش کړئ. دویم تمرین دی یا دویم پوښتنه ده. ضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة. الكلمة الغريبة اوس موږ او تاسې د تېرو درسونو راهیسې پېژندلې، تقریبا دا زموږ یو شپېتمه ویډیو ده، شپېته ویډیوګانې مخکې دي، دا یو شپېتمه ویډیو ده. نو تاسې کولی شئ دې کې غریبه کلمه، نااشنا کلمه لکه ظهر، عصر، مغرب، اذان، دا ټول د منځو د وختو نومونه دي او اذان پکې غریبه نااشنا کلمه ده، نو دې باندې به کراس نښه کش کړو. همداشان دې ټولو کې تاسې غریبه یا نااشنا کلمه پیدا کوئ. دریم سوال دی. اکمل الجمله بالکلمات التالیه. لاندې جملې دي، دې نه به یو کلمه راخواښه کړئ، دې کې به یې کېږدئ. کوم ځای کې زه مطمئن یم چې تاسې ټول دا ډکولی شئ، خو کوم ځای کې چې په معنا نه پوهېږئ، مفهوم یې نه پوهېږئ، هلته یې نشئ ډکوی. کومې جملې په مفهوم چې نه پوهېږئ بېغمه مانه پوښتنه وکړئ. التراکیب والنحو صحح الاخطاء. دلته جملې دي، دا ستاسې لپاره تر ټولو مهم تمرین دی چې تاسې حل کړئ. تاسې وګورئ چې پرې پوهېږئ که نه. دلته نحوي او ګرامري نقطې دي، دې ځای کې چې په کوم دا زه نه حلوم تر څو زه هم پوه شم دا دومره چې موږ خبرې کوو وګورو چې تاسې هم څه پوهېږئ که نه. بل تاسې نه مې غوښتنه دا ده چې دغه تمرین، صرف دغه تمرین دا حل کړئ او عکس یې زما واتساپ شمېرې ته راولېږئ چې زه هم پوه شم چې تاسې څومره حل کړي. که واتساپ شمېره نه لرئ کولی شئ دا جمله کومه چې غلطه وي دا په کمنټ کې صحیح ولیکئ، لاندې غلطه یې ولیکئ، لاندې یې صحیح ولیکئ چې پوه شم چې تاسو څه زده کړي که نه. أكمل بوضع الكلمة الصحيحة مما بين القوسين. هل أنت مريض كمريضة يا فاطمة. دا هم تاسې ډک کئ. القراءة. اقرأ الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا. دا پاراګراف به تاسې ولولئ، البته زه صرف سوالونه تشریح کوم، تاسې به حل کړئ. دا به ولولئ، بیا به وګورئ دې کې که کوم یو نسبت دې ته صحیح وي صحیح ټیک مارک ولګوئ، که نه کراس نښه ولګوئ خطا. نو که کوم ځای کې نه پوهېږئ، البته ساده خبره ده،
خو که صرف په معنی پوه شئ، که کوم لفظ یا کلمه سخته وه معنی واضحه نه وه، تاسې بېغمه پوښتنه کولی شئ. نو شپږمه وحده ختمه شوه. الدراسه درس لوستل دي. اوومه وحده ده، انشاءالله په راتلونکي درس کې به اوومې وحدې ته انتقالېږو. نو تر راتلونکي پورې زه اصغر صلاح تاسې په لوی او قادره سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.